اول دا چې دا میاشت دا ډیره د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده، خو چې کله د الله د طرف نه یو عبادت راشي نو موږ لا په هغه کې څه کول پکار دي. نو په دغه وخت کې دوه قانون دي. کله داسې وي چې موږ په خپل قانون باندې چلیږو او کله داسې وي چې هغه کې موږ د اسلام په قانون چلیږو. نو محترمو د الله د طرف نه چې کوم عبادت راشي نو په هغه کې موږ د الله قانون منو، د هغه مطابق به چلیږو. اوس د دې الله قانون به موږ ته څنګه پته لګي؟ نو دې لپاره الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی او نور انبیای را لېږلي او وخت په وخت باندې باغیو ته وحی راتلله چې په دې ټیم کې ستا دې خبرې ته ضرورت دی، په دې ټیم کې قوم په دې خبره باندې به عمل کوي. دې وجې نه تاسو به د تبلیغیانو حضراتو نه موري زمونږ په ایمان او یقینم دی چې د بیت الخلا نه واله تر د بیت الله شریفه پورې ټول احکامات مونږ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلي دي. نو هغې کې دا د رمضان المبارک میاشتم ده چې دا به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تېروله. مختلف په دې باندې بار بار اقوال راغلي دي، احادیث راغلي دي، کتابونه پرې لیکل شوي دي. لکه مثال په تور باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي په پیغمبر علیه السلام با په دې میاشت کې تیز هوا نه هم زیاته صدقه کوله. نو دا میاشت څه ده؟ خواخوږۍ میاشت ده او د مواسات میاشت ده. یعنی دا وګڼه چې په 11 میاشتو کې خو ستا که کمې زیاتې وي خو تا نه د رمضان مبارک په میاشت کې تا په کور کې چې کوم تا ته خوراک ښه صحیح ملاویږي او ستا ګاونډي وږی دی نو تا ته د رمضان برکات به هم حاصل نشو. الله خو وایي دا د دې دپاره فرض شوي ده لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي. او دویم لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی رمضان فی 10 الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. پیغمبر علیه السلام په آخري عشره کې دومره مهنت او کوشش کولو چې دین علاوه به دومره نه کولو. او څه به کول؟ 3 کار به کول. شد میزرا و احیا لیلا، یو به دا کول پیغمبر اسلام چې ملا به کلکه وتړله د عبادت لپاره. دا بلو چې د شپې خوب د ماسپښین پورې د ورځې خوب د ورځې ماسپښین پورې د شپې ټوله شپه ودی، دا کار نو. بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام با په دې مش لږ خاموشي اختیار کوي. په دې مش کې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل خوب بند کړو، د الله عبادت طرف ته مصروف شو. بلکې ولی به نه بندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي د رجب د میاشتې نه پیغمبر علیه السلام د رمضان دپاره دعاګانې کولې چې الله دا په ما باندې تیر کړي او رمضان ته ما ورسې. ته دومره مبارک یو بزرګ په باره کې راځي، دیوبند یو عالم دی او باره کې راځي و شپږ میاشتونه به هغه د دعاګانې کولې چې ربه د رمضان مبارک میاشت په ما راولي. او چې کله به د رمضان مبارک میاشت تېر شوله بقیا شپږ میاشتې به دعاګانې کولې یا الله دا کوم عمل مې کړی دی دا د الله په دربار کې یا الله ته قبول کا. ځکه نیک اعمال خو اصل کې هغه دي چې هغه د ریاکارۍ نه پاکي او هغه الله ته منظور هم شي قبول هم شي. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي وایي دوی د الله کور جوړو خانه کعبه او بیا د الله د طرف نه ورته حکم هم شو چې دا جوړ کا او بیا چې کوم دی دغه د الله دپاره هم دا کور جوړو خو د هغې باوجود به هم هغوی د الله نه دعاګانې کولې ربه دا عبادت زموږ قبول کا. دا کوم عبادت چې کوو که نه دا زموږ نه قبول کا. نو شپږ میاشتې به دغه بزرګ د رمضان نه وروسته دعاګانې کول چې یا الله دا کوم عبادت رمضان چې تېر شوی دا زما قبول کا. او بیا فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به شپې شوګیرولې ورځم کم خوبه او د شپې ټوله شپه عبادت. ځکه رمضان میاشت دا د عبادت میاشت ده. په دې کې اهم عبادت چې کوم دی دا نوافل دي د شپې ځکه قیام اللیل بار بار راغلی دی. نو د شپې نوافل چې کوم دی دا څه دی د دې عبادت خصوصیت د دې میاشت دی چې دې کې دا نوافل ډېر کوه د قرآن تلاوت. او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د 3 نمبر کور والا به یې ایښول هغوی ته هم تلقین کولو چې تاسو چې کوم دی عبادت وکړئ. زما محترمو نن چې زما او ستا د معاشرې نه هغه خوند د دین تلی دی، هغه د عبادت مزه تلی ده. یو بزرګ فرمایي چا ورته وویل چې جنت داسې یو ځای دی چې هلته به دا خبرې نه وي چې منځونه دي او اودسونه دي او عبادات دي او الله ته قبول دي که نه دي قبول. وی هغه یو سوی افصیلې وکړو
چای داسې جنت به زه څه وکړم چې په هغې کې د الله رب العزت مخې ته سجده نه وي داسې جنت خو زما نه دی خوښ هغوی ته خوند په دې عبادت کې ځکه زما ستا عبادات نشته زما ستا نوافل نشته زما ستا جماعت ته راتګ څنګه وي چې بس مخکې به څه زمانه مخکې به داسې وو چې خلکو به اذان ته کتل مخکې به نه راتله چې اذان به وشو بیا به جومات ته روان شو بیا چې دا ګړۍ کله راله اوس 15 منټه ته ګوري سپین ږیری دی که ځوان دی حالان کې کم از کم نیمه ګنټه مخکې خو که هلته چېرته د دین عبادت ته دین کار کې عبادت کې دعوت چلې مدرسه چلې خیر د خپل ټیم ته راشه ستا مجبوري ده ته د دین کار کې خو چې نه هسې ناست نو په خوړونو کې ناست ګنټې ته ګوري 15 منټه پات شو وایي جمع به ونیسو بیا رامنډي وایي حالان کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د منافق نه خدا ده چې هغه جماعت کې دومره تنګېږي لکه څرنګه چې مرغۍ په پنجره کې تنګېږي دومره تنګېږي دا د منافق نه خدا مسلمان چې جنت ته راشي هغه ته به قبر جماعت ته راشي هغه ته به سکون ملاویږي ابا داسې نه چې سلام وګرځېدو او منډې او د چا په څپلو کې خپه کې خدا د چا په خو کړه که په خو یې نه کړله او درز غوبل جوړ کړي نو داسې به نه